ننګرهار ولایت مرستیال علي حبیبي کاکړ په مشرۍ د خوراک نړیوالې ادارې اړوند افشنا څانګې او د دې ولایت یو شمېر مسؤلینو سره د غذایي خوندیتوب او ماشومانو تغذیې ته د پاملرنې په موخه لومړنۍ تدابیري ناسته وشوه. دغه ناسته چې جلال آباد شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه، پر مهال د ولایت مقام دفتر، سکتوري او تخنیکي خدمتونو، اقتصاد، کانال او کرنې ادارو رئیسانو، د کرنې په برخه کې د ولایت مقام مشاورینو، د خوراک نړیوالې ادارې اړوند د افشنا څانګې استازو او نورو ګډون کړی و. د ولایت مرستیال علي حبیبي کاکړ له مسؤلینو مننه وکړه چې په دې ولایت کې د غذایي مسؤلیت او ماشومانو تغذیې په برخه کې کار کوي. نوموړي مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د غذایي مسؤلیت او د ماشومانو تغذیې په موخه په میاشتنیو ناستو کې ګډون وکړي او په یاده برخه کې شته ستونزو ته د حل لازمې لارې چارې ولټوي. د خوراک نړیوالې ادارې او افشنا استازو فرانسیسکو تیسی، محمد اکبر او ډاکټر همایون نویان د خپل خبرو پر مهال ویل سره لدی چې ننګرهار یو لوی زراعتي ولایت دی، خو بیا هم دلته غذایي مسؤلیت ته پاملرنه نه ده شوې او یو شمېر ماشومان سوی تغذیه دي. دوی ویل چې هڅه کوي ترڅو د ننګرهار ولایت مقام تر رهبرۍ لاندې په دې ولایت کې غذایي خوندیتوب او هغه ماشومان چې سوی تغذیه دي تغذیه او ځواکمنتیا لپاره کار وکړي. دوی زیاته کړه چې د دې ولایت مسؤلینو سره به هره میاشت ناستې وکړي چې په ترڅ کې به د خوړو خوندیتوب او تغذیه په برخه کې ستونزې په ګوته او په حل کې به عملی اقدامات ترسره کړي. د ولایت دفتر، سکتوري خدمتونو او اقتصاد رئیسانو مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د خوړو خوندیتوب او تغذیې په برخه کې به په همغږۍ سره کار وکړي او په یاده برخه کې به شته ستونزو ته د حل لازمې لارې ولټوي. د افغانستان د خوړو د امنیت او تغذیې ملي اجنډا د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست په نوښت رامنځته شوې چې د خوراک نړیوال سازمان په همکارۍ په ټول هیواد کې د خوړو خوندیتوب او تغذیې په برخه کې کار کوي. د خوراک نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې همدا مهال په ټول هیواد کې په سلو کې 10 سلنه ماشومان په سوی تغذیه اخته دي او همدارس د سالم او کافي خوړو نه رسیدو له امله 1 سلنه ماشومان ونې ټیټي او د 15 سلنه ماشومان وزنونه له ټاکلي معیار څخه کم دي.